دوستانو تاسو ته شپږ طریقې ښیمه چې څنګه په خپل مونځ کې خشوع پیدا کړئ. مونځ د اسلام یو مهمترین بنا ده او اولین شی چې موږ نه په قبر کې پوښتنه کیږي هغه به د مانځه وي او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرته موږ وکولی شول د مانځه پوښتنې صحیح جواب کو نو انشاءالله زموږ نور اعمال به هم صحیح وي. خو متاسفانه موږ تاسو نن دا مونځ بوج شوی دی، موږ تاسو باندې مونځ یو قسم وظیفه غونډه شوې ده چې څنګه زه ختم کړم او خپل دنیایي کارو پسې لاړ شم. نو انشاءالله دغه نصیحتونه زه خپل ځان ته کوم او بیا ټول هغه ورونو خویندو ته څوک چې دا ویډیو هم دا اوس ګوري چې دغه شپږ طریقې نه کار واخلئ تر څو پر خپل مونځ کې خشوع پیدا کړئ، خوند ترې واخلئ او د راتلونکي مانځه دپاره په سترګو په لاره شئ. یو طریقه دا ده ورونو خویندو چې کله هم تاسو مانځه درېږئ دنیایي معاملات هیر کړئ. تاسو مشهور قصې اورئ چې یو کس مونځ غلط کړی و، د مازدیګر فقط 3 رکعته کړی و، شاته نه مقتدي اواز وکړو چې واقعا تا مونځ غلط کړی دی. وایي ته څنګه پوه شوې؟ ځکه زه په خپل 3م دکان کې وم، 4م دکان ته نوم رسېدلی. نو هغه خپل 4 دکانونه په 4 رکعتونو کې حسابول. چې کله هم تاسو مانځ درېږئ او تکبیر وایئ، موږ چې دا لاس برکو دا دلیل دا ده چې موږ وایو چې موږ د دنیا نو خلاص یو، من خپل رجوع الله سبحانه وتعالی ته کړې ده او توجه وکړئ په الله سبحانه وتعالی باندې. که څوک هغه ورونه چې نشي کولی توجه وکړي دا فکر دی وکړي چې یا الله ما ګوري او یا زه الله ګورم، نو انشاءالله په ده باندې به مانځه توجه ډېره زیاته شي. دویم طریقه تاسو ښیم ورونو خویندو چې د مانځه په احکامیاتو باندې ځان پوه کړئ چې مونځ څومره مهم دی. مونځ هغه عبادت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سفر کو اسراء المعراج ته او هلته ورته الله سبحانه وتعالی دا تحفه وبخله ټولو امت مسلمان ته. نو دا دومره عظیم عبادت دی، د اولین پښتنه به هم دا وي، هم امن انسان پیدا کوي هغه مونځ دی. محمد صلی الله علیه وسلم همیشه خلک توجه ورکړي تاسو خپل مونځ کوئ. نور عبادات چې انسان نه پاتې شي، صحابه ورته بانې جوړولې، کیدای شي مریض وي، کیدای شي بله مسله وي، لیکن د مونځ پاتې کېدو کې به هغه کې هیڅ بهانه به نه وه که ته مریض یې، په هر حالت کې ته باید مونځ وکړې. محمد صلی الله علیه وسلم دا مسله دومره جدي نیولې ده په شمول د صحابهو، دا به اهمیت به یې څومره وي سبحان الله. یعنی دا کافي دی چې سړی مونځ نه کوي، چې علماو په دې کې اختلاف دی چې دا مسلمان دی او کافر دی. نو دا یو کافي دلیل دی چې موږ اهمیت د مانځه وپېژنو او په ده باندې ځان پوه کړو چې دا مونځ مهمه دی او په وخت سره یې وکړو. دریم چې کله هم تاسو مانځ درېږئ لږ ځان کې تغییرات راولئ. که د کار کالیو کې استئ خپل کالي بدل کړئ. چې کله هم موږ وزیر سره والي سره دوی سره ملاقات کو خپل بهترین کالي اغوندو. نو کوم لباس کې ته تشناب کې، کوم لباس ته اشپزخانه کې کار کوي، کوم لباس ته په کار کې، مانځه دپاره ښه لباس واچوه. یو توپ ځان ته پیدا کا، یو بل لباس ځان ته وګوره، یو موقعیت ځان ته انتخاب کا چې په کور کې ځان ته خاص ماشومان د پر خپل ځان ته وړوکی مسجد جوړ کا تر څو پورې ته دغه حرکت دیم د لباس پسې د زی پسې هم په الله په اجر کې حساب کی. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ لږ تغییرات خپل ځان کې راولو او لږ مانځه ته آمدګي ونیسو، ځکه دا مهم مسله ده. څو پورې هغه حرکت هم موږ کوو، دا تغییرات هم راولو، دا آمدګي هم نیسو، دا هم په الله کې په اجر کې حسابوي. چې کله هم تاسو په مانځه کې درېږئ او بیا هم فکر اخوا دې خوا ځي، شیطان وسوسې هم په تنګوي، نو یو طریقه چې ما په خپله ډېره ښه پیدا کړې هغه دا ده چې لږ دغه تلاوت په تیزه باندې وکړه. بلکې دا حدیثونه هم دي چې ماښام ماسخوتن مونځ باید چې کله څوک یوازې کوي لږ په تیزې وکړي، لیکن عموما ډول سره چې ته توجه دې اخوا ته ځي، توجه نشي کولی، نو ته کولی شي د خپل تلاوت لږ زر انشاءالله په تیزه وکړي چې ته اورېدلی شي، چاته تکلیف ورنه کړي، خوا ته څوک ولاړ وي هغه ستا په تلاوت کې مشغول نشي. نو دا مهمه ده چې ته لږ تیزه وکړي څو پرې بیرته یې واورې، نو ستا به غوږونه زړه ټول په دې کې مشغول شي او توجه به دې وشي ورته. یو بله موضوع غواړم په تلاوت سره وکړم چې بعضې ورونه چې کوم د مانځه ته راځي دوی سلسلتن همغه یو صورت بار بار وایي، یا ورته قل هو الله احد وایي یا نور کوم صورتونه دي. نو تاسو لږ په دې صورتونو کې هم تغییرات راولئ چې د مونځ کې هم خشوع پیدا شي. چې کوم آیات هم تلاوت کوو هغه حفظ کوئ، په مانځه کې ووایي سورې یاسین یو څو آیات راواخلئ، سورې فلق راواخلئ، سورې الکوثر راواخلئ. مختلف موږ ډېر صورتونه لرو چې تاسو کولی شئ هغه مانځه کې تلاوت کړئ. دغه بار بار یو صورت ویل دا صحیح نه ده. بعض وخت کې موږ دومره په تیزه ووایو چې معنا هم لاسه ورشي او د مانځه کې زموږ نه خشوع هم متاسفانه چې ضایع شي. بل چې یو شی تاسو سره کومک کولی شي هغه 5م نمبر کې دی چې کوم شی ته لولې په معنا باندې ځان پوه کا. سبحان الله موږ څومره شیان انګلیسي ژبه زده کوو، چینایي زده کوو، عربي زده کوو، نور شیان زده کوو، ځکه په دنیایي معاملاتو کې هغه موږ سره کومک کوي. لیکن سبحان الله مونځ
څومره وخت به ونیسي چې په یو ورځ کې هم موږ ترجمه زده کولی شو؟ اول دا پوښتنه زه ځان نه کوم، تاسو نه کومه چې څو کلن یې، ته مطمئن یم 20 یې 25 یې دیږې، آیا زموږ طریقه ته زده ده؟ آیا ته کوم شرعي عقلي دلیل لري چې دا طریقه ورته ولې ماته زده ده؟ یا د مونځ معنا ورته زده ده؟ په ترجمه مونځ نه خبرې ته چا نه خفه یې چې دا کار نه کوې؟ اوس دی که یو ورځ وخت نیسي، 2 ورځې وخت نیسي، 3 ورځې وخت نیسي، هغه نه بعد مطمئن ته مونځ د خوند واخلي. یو کار ته چې په ورځ کې 5 دفعې کوې او بیا په معنا باندې نه پوهېږي، دا جالبه ده. همدا دلیل دی بعضې وخت کې چې زمونږ بعضې خلک وي مونځونه کوي، عبادات کوي، لیکن په اخلاقو کې، په آدابو کې، په خشوع کې هېڅ تغیرات نه راځي، ځکه هغوی میخانیکي لګیا وي. نو که غواړې واقعا د مونځ نه خوند واخلي، نو د مونځ څه شی په مانځه کې وایي ترجمه یې زده کړه. اقسم بالله ته به راتلونکي مانځ ته په تمه یې چې کله راتلونکي مانځه وخت راځي، نوافل به کوې، سنتونه به کوې، تر څو پورې ته وکولی شي دغه خشوع نور هم ته خوند واخلي. او شپږم یو موضوع هم ډېره مهمه ده چې خپل ځای کې لږ تغیرات راولئ. که مثلا ته په کور کې تا ته خشوع د مانځه نه درګول کېږي، نه شي لاسته راوړلی، مسجد ته لاړ شه. که نه کېږي یو څو کسان سره یو ځای کې جمع سره وکوئ، نو دا ډېره مهمه سوال دی چې ته باید خپل ځان نه پوښتنه وکړي هغه کم عوامل دي چې زما خشوع ته یعنی لاره بندوي. نو ته هغه ټول عوامل قطع کړه او خپل خشوع دپاره، خپل د الله سبحانه وتعالی رابطې دپاره ته مونځ کې ځان ته تغیرات راوله. دا یو مشهوره وینا ده د علماو هم چې په د مسله باندې حدیث هم دی، که ته غواړې الله سره خبرې وکړې نو مونځ وکړه، که غواړې الله تا سره خبرې وکړي نو قرآن ولوله. او جالبه خبر دا ده چې په مانځه کې دواړه کېږي، ته هم الله سره خبرې کوې او هم الله تا سره خبرې کوي. نو دغه عظیم وخت، دغه یو مهم حالت ته نه غواړې دنه ته خوند واخلي، ته غواړې میخانیکي تیر کې چې چرګانو ورنه ټونګي ورکړه بسم الله ختم، راځه نه وخوره، بیا چرګانو ټونګي ورکړه بسم الله ختم. نه، که کله هم تا د مانځه د عباداتو نه خوند اخیستل شروع کړو، همغه وخت کې به ته خپل د دنیايي ژوند نه هم خوند اخیستل شروع کړې.